د عمران خان د واک سلګۍ ښایي پارلمان د باور رایه ترې واخلي. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د لا زیاتو معلوماتو لپاره راسره تر پایه پاتې شئ. د پاکستان پارلمان راتلونکو ورځو کې له عمران خان د باور رایې د اخیستو پر سر رایه اچونه کوي. د پاکستان د پارلمان مشر وایي چې د عمران خان ګوند په پارلمان کې ډیری څوکۍ له لاسه ورکړي دي او د هغه د ګوند ګڼو غړو له ده لاره بیله کړې ده. دغه رایې اچونه راتلونکې جمعې په ورځ کیږي او که پریکړه وشي چې له عمران خان د باور رایه واخیستل شي نو هغه به نور د پاکستان لومړی وزیر نه وي. بلخوا په پاکستان کې له عمران خان نارضایتي اوج ته رسیدلې ده او مخالف ګوندونه یې په دې باور دي چې هغه د چارو د مدیریت جوګنه دی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوا بیا وار له مخه له عمران خان غوښتي چې له خپلې دندې استعفا ورکړي او د پارلمان پریکړې ته دې په تمه نه کیږي. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه ښې چارې.